هغه خلکو ته سټرس انزایټي ډیپریشن لګي کنه چې کم خلک سکار روزګار نه کوي کار بس ځینې خلک پم کتلی چې هغه نه سبق وای نه سکار روزګار کوي دیو یو څو هفتې دیو له مزه ورکي دیو بهر ته وزي دنه وزي اس کار روزګار هم نه کوي د دیو وجود کې ډوپامین راځي خو بیا چې څه وخت وشي کنه نو دیو ته سټرس راځي سټرس ورته ولې راځي ګوره د انسان د مازغه داسې جوړ دي کنه چې دې څه د مسلې حل راوستل غواړي نو چې کله هم تاسو ته سکار پروت دي ټاسک ته یا څه مسلې دته نو تاسو د ژوند برابر رواني تاسو مازغه صحیح کار کوي خو چې کله تاسو په کور کې ناسته یا څه کاروبار نه یا څه کار روزګار یا سبق نه کنه تاسو ته نو تاسو د مازغو هغه چې کم ګول دی هغه ختم شي نو بیا تاسو وجود چې دی اول انزایټي ته واوړي او چې بیا د انزایټي ډیر وخت وشي کنه نو هغه خلکو ته بیا ډیپریشن کیږي نو که تاسو د سټرس او د انزایټي د ډیپریشن د دې ځان بچ کول غواړئ کنه نو ځان ته څه ټارګټ کړئ ځان ته څه ګول کړئ چې یاره زه به دا کار کوم یا به زه دا مقصد پوره کوم یا زه سبق کې به ځان تکړه کوم یا به زه په کاروبار کې ځان تیزوم نو بیا به تاسو برابر یې او ستاسو د مازغو چې ټول کم هارمونز دي نو هغه به صحیح کار کوي